سلامونه وخت په خیر زموږ د 5 بجو نیم ساعته خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یوانۍ د لړم 12مه چې د اکتوبر له 3 سره برابر ده. په سر کې هم پام وکړئ څو مهمو خبرونو سره ټکو ده. د امریکایي طالبانو ترمنځ بندیانو تبادلې اړوند غبرګونونه. یو شمېر قانونجوړونکي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ بندیان تبادله باید د اوربند وروسته ترسره شي. په بلخ کې د نامنوي له لوړوالي اندېښنې. د بلخ یو ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې د جګړو له دوامه ستړي شوي او د چاڼیزو عملیاتو غوښتنه کوي. د خبریالانو پر وړاندې د تازه د بښنې له دوامه اندېښنې. د رسنیو ملاتړ بنسټونه د عدلي او قضایي بنسټونو لوري د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي دوسیو ته د نه رسېدنې نیوکه کوي. او د امریکا پر سیاستونو د ایران نیوکه. د ایران رهبر آیت الله آیت خامنه‌ای وایي چې له امریکا سره خبرې اترې هېڅ پایله نه لري ځکه دا هېواد امتیاز ورکونې ته چمتو نه دی. بشپړ خبرونه. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. یو شمېر قانون جوړونکي د امریکایي پوهنتون بهرنیو ښوونکو د خوشي کېدو په بدل کې چې د هغو بندیانو خوشي کېدل چې د افغانستان د حکومت په بندخونه کې دي له هممهاله وړاندې بولي او ټینګار لري چې لومړی باید اوربند ټینګ شي او وروسته بیا پر دې سکالې خبرې اترې وشي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا د هغو بندیانو تبادله چې د سولې په موخه ترسره شي د سولې خبرو اترو پایل لپاره ګټور بولي. ولسمشر ماڼۍ هم وایي چې تر اوسه یې د بندیانو د تبادلې او یا هم آزادولو په اړه پرېکړه نه ده کړې. د هیواد د ملي امنیت سلاکار تیرې اونۍ کابل ته د زلمي خلیلزاد سفر موخه په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خلاصون په اړه وویل. سرچینې وایي د دغو 2 بهرني استادانو د خلاصون په بدل کې د حقاني شبکې د مشر د ورور انس حقاني او د طالبانو د 80 نورو غړو چې د افغانستان حکومت سره بندیان دي غوښتنه کړې ده. هغه موارد چې په ملي کچه له هر راز ګواښونو سره مخامخ شوي دي. اگر آقای خلیلزاد بخواهد که روی کسایی را که در افغانستان جنایت جنگی را انجام دادن و به خاطر از اینکه مذاکرات خود با طالبان آغاز بکنه این را یک پیشرفت برای خود بسازه، من فکر میکنم که این مردم افغانستان چندان پسند نخواهد کردن. قانون جوړونکو ټینګار پر دې دی چې د بندیانو د خلاصون په اړه د سولې د خبرو اترو پر میز پرې بحث وشي. خو یو شمېر شنونکي د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله په هغه صورت موثر بولي چې د سولې خبرو اترو ته مرسته وکړي. امریکایی ها پیشنهاد کرده که 2 نفر استاد ما باید رها شود و طالبان با استفاده از موقع میخواهید 80 نفر از کسانی که اونا سرش حساب میکنه از زندان ها برای. ولی اگر هدف صلح باشه، اگر رسیدن به صلح باشه و ادامه جنگ نباشه، من میگم تمام بندیخانه ها خالی شوه ولی صلح در افغانستان، اما صلحی که به معنای صلح باشه تامین شوه. اوس چې کابل ته د زلمي خلیلزاد سفر پای ته ورسید، خو دا چې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه یې د افغان حکومت رضایت ترلاسه کړی او که څنګه معلومه نه ده. ولسمشر ماڼۍ هم د بندیانو د خوشي کېدو په اړه هر راز تصمیم مخکې له وخته بولي. به یک مرحله نرسیدیم که باید در او مسئله تبادل زندانیا مطرح شود، اما این همش برمیگرده به منافع افغانستان، مردم افغانستان و منافع کشور ما. حکومت در قسمت رهایی زندانی ها سیاست خود داره و وقتی که ضرورت باشه بر اساس حفظ منافع کشور او اقدامات بعدی است که حکومت چین و برخورد میکنه. په ظاهره توګه په دې اړه د افغان حکومت او امریکایانو ترمنځ د نظر اختلاف شتون نه لري. د دې اونۍ د پیلنۍ په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خلیلزاد هدف د سولې په هکله بولي او د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي.
سبا د هیواد په 4 ولایتونو کې د تل شپږم ولسمشرۍ ټاکنو بیا شمیرنې پیل شي. له بله خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل شپږم ولسمشرۍ ټاکنو د یو شمېر رایو په اړه له د ملوک شرکت څخه د تخنیکي وضاحت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر ټاکنیزې ډلې بیا د رایې ورکوونکو وړاندې شوې شمیرنه ناسمه بولي او ټینګار لري چې باید نږدې 300,000 رایې باید بې اعتباره او باطل اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د 4 ولایتونو د رایو بیا شمیرنه پیلیږي. هغه محلونه چې بیا شمیرنه یې کیږي د دې شپې تر ناوخته پورې به اعلان شي. گزارش محلاتی که به بازشماری میره او از طرف ریاست دارالانشا همراه ما شریک میشه و بعد از فیصله کمیسیون فردا کارمندا اعزام میشه به ولایت به خاطر بازشماری. له بلې خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د تلې د شپږمې ټاکنو د ټولو رای ورکوونکو سقف له 1.8 میلیون څخه ډېر یاد کړل. دوی ټینګار کوي چې د درملوک شرکت د بیا شمېرنې په دوام سره نږدې 100,000 رایې بې اعتباره بلل دي. هغه آمار چې غبرګون یې هم له ځان سره لرلی دي. به این ترتیب حدود 300,000 رای باطل هنوز در پندینگ است که اینا تصمیم بگیرن و این 300,000 سقف از 1,843,000 که اعلان شده در حدود 300,000 دیگه پایین تر میارش. 137,000 رای که متاسفانه به شکل مشکوک وارد سیستم شده که او به شکل سیستماتیک چون در ماهیت از او شک است باطل است. 100,000 رای دیگری که به خلاف غیر از تایم بعد از ساعت 5 وارد دستگاه ها شده کاملا او هم همچنان با توجه به پروسیجرهایی که وجود داره به شکل سیستماتیک باطل است. بالکل تاسو ګورئ په دې باندې درملوک کمپنۍ تقریبا یوه اونۍ کار وکاو تصفیه کاري په دې کې وشوله او د هغې نه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راپور ورکړل شو. نو بنا اندازه موږ لپاره قابل قبول ده. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو دستو د اندېښنو د پای ته رسیدو لپاره یې د درملوک شرکت څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده تر څو په ټاکنو کې د ټولو خواو قناعت ترلاسه کړي. خب به ارتباط 137,000 آرا و وضاحت از طرف شرکت درملوک خواسته شده که به جزئیات ای باید امرای کمیسیون شریک شود. د تلې د شپږمې ټاکنو د بیا شمیرل لړۍ به د ټولو ټاکنیزو دستو د ناظرینو په حضور سره په ولایتونو کې پیل سي. یوازې هغه ځایونه بیا شمیرل کیږي چې په تړاو یې شکایتونه ثبت سوي دي. په هیواد کې د خبریالانو د حقونو د دفاع ملي او نړیوال بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د سزا د بښنې دوام د اندېښنې وړ او نه منونکي بولي. د رسنیو څخه ملاتړي بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 100 مورده ثبته خبر ورکوي چې په دې منځ کې بیا 7 مورده یې وژنه ده او د عدلیې او قضایي بنسټونو له لوري دا شان دوستیو ته نه رسېدنې نیوکه کوي. په همدې حال کې لویه څرنګوالۍ بیا په تېرو 18 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د 18 دوستیو ته رسېدنې خبر ورکوي. د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د نړیوالې ورځې په مناسبت او د هغو خبریالانو په یاد چې په تېرو 2 لسیزو کې ژوند له لاسه ورکړی دلته سره راټول شوي. په دې موده کې د خبریالانو په وړاندې نږدې 1500 د تاوتریخوالي پیښې په ثبت رسېدلې دي چې یوازې په روان کال کې 7 خبریالان وژل شوي او د تاوتریخوالي تر 100 ډېرې پیښې رامنځته شوي دي. عاملین قضایای خشونت حکومتی هستند و اونا به خصوص بادیگاردهای رئیس جمهور، به خصوص والیان، بادیگاردهای از اونا، وکلای پارلمان، بادیگاردهای از اونا، در وزارت دفاع افراد بلند رتبه، این نشان میده که اراده برای حمایت از آزادی بیان وجود نداره. این قانون شکنی ها را افشا کنند، این قانون گریزی ها را افشا کنند، طبعا اونا در برابر این جریان های مافیایی قرار میگیرند. د خبریالانو په وړاندې د خوندیتوب کمیته هم د عدلیه او قضایي ارګانونو له لوري د خبریالانو د دوسیې په نه رسېدنې او په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له ډېرښت اندېښنه څرګندوي. افراد و اشخاص مورد مرتکب خشونت علیه خبرنگاران شوند بعد هم هیچ گونه بازخواستی از اینها صورت نگیرد به دادگاه و به محکمه فرستاده نشوند، معنیش این است که خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان افزایش خواهد یافت. په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ورکړل شوې شمېرنه د اندېښنې او خواشینونکې ده. له سزا څخه معافیت به د لا ډېرو وژنو لامل وګرځي. باید هغه کسان چې د خبریالانو د وژل کېدو لاملین دي تر پوښتنې لاندې راوستل شي.
یو شمیر خبریالان هم د خبریالانو لاسوندونو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ بولي. عملا ما کسایی را داریم که در پیوند به قتل و ترور خبرنگارا امروز به اعدام و 30 سال زندان محکوم شدین و عملا مدت محکومیت خود در یکی از زندان‌های افغانستان سپری میکنن. آدرس بر ما بگوی که خودت مسئول هستی. از ناحیه از ما اطمینان ندارم که آیا اگر علیه ما خشونت صورت میگیره قضیه ما بررسی میشه یا نمیشه. از روز جهانی پایان مافیات جرایم علیه خبرنگاران در حال بزرگداشت می شود که کار خبرنگاری در جغرافیای به نام افغانستان دشوار، سخت و گاهی هم برابر است با از دست دادن جان خبرنگار. هنوز هم افغانستان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که بسیاری از پرونده های خشونت علیه خبرنگاران به گونه جدی از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد بازپرس قرار نگرفته است. لیدا نوروزی، تلویزیون آرزو. اوس هم لنډه دمه لرو. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې دي. د بلخ د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي په یوې اعتراضي راټولېدنې سره وایي چې د جګړو دوام دوی د ژوندانه په بد حالت کې پرېښي دي او دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په شاته لپاره د چاڼیزو عملیاتو د پیل غوښتونکي دي. په همدې حال کې د بلخ پولیس بیا وایي چې د دې ولایت په ناامنو برخو کې د عملیات په چټکۍ سره پر مخ روان دي او د دې عملیاتو په پایله کې جګړه مار ډلو ته درنده ژوبله هم اوښتې ده. په بلخ چهاربولک، دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې یو ځل بیا د جګړو دوام د دې لامل شو ترڅو یو شمېر اوسېدونکي او مخورې په دې تړاو د شکایتونو لپاره بلخ ولایتي شورا ته راشي. دوی وایي د نښتو ډېری قربانیان ملکي وګړي دي او دغې لړۍ دوام د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. د بلخ ولسوالۍ اوسېدونکی نواب خان وایي چې 2 میاشتې دمخه د دوی پر کور د هاوند د لګېدو له کبله ورور یې مړ او کور یې هم ویجاړ شوی دی. نوموړی په نښتو کې له ښکېلو اړخونو غواړي ترڅو تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږدي. بیادرزاده ما که خودش فارغ التحصیل پانزه حقوق و همچنان فارماسی و دواساز یکی از دواخانه ها بودن با اثر نمی توپزنی و راکت زنی به شهادت میرسند. د ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د جګړو دوام ډېری کورنۍ بې ځای کړي او کروندې او کښتونه یې هم نه دي راټول کړي. عوام ولس، عام ولس، دهقان، چوپان، بیچاره، مظلوم، کونډه، یتیم او عوام ولس وژل کېږي. د دوی په کورونو باندې ډزونه لګېږي، توپونه لګېږي او دوی خپل کورونه دې ته اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په نورو جایو کې یا په دشتو کې ژوند وکړي او یا کرایي کورونه ونیسي. ما میخوایم دیگه نمیتونه کارا نشود دیگه برادر. نفرهای بی‌دفاع و مسلمان ها را گرفته بهش و نفرهایی که اصلی اونجا میمانه اینا دیگه نفرها را میگیرن. د بل خوا د بلخ ولایتي شورا یو شمېر اوسېدونکي په دغو ولسوالیو کې د ناامنیو پخلی کوي او له امنیتي ځواکونو غواړي ترڅو په نښتو کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه ولري. زیاد ما تلاش کردیم که جز دشمن دیگه مردم آسیب نبینه. باز دور لحظه که اونجا پایین میشه مثلا ساحات مشخص شده قرارگاه دشمن دور اطراف هر کس که گیرش میه اینجا میاره. و په همدې حال کې د بلخ پولیس وایي چې په یادو ولسوالیو کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات پر مخ روان دي او امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. عملیات ها به همین سلسله در چندین ولسوالی‌هایی که در تعدید بلند امنیتی قرار داره ای راه اندازی میشه، به همین قسم قدم به قدم پیش میره. خوشبختانه از روزی که عملیات راه اندازی شده نیروهای امنیتی پیشرفت‌های خوبی داشتن. اوس مهال د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نښتو د دوام له کبله حتی په ځینو برخو کې مخابراتي شبکې هم د شپې له لورې پرې کوي. او د ننګرهار اوسېدونکي د پاکستان د ویزې ترلاسه کولو لپاره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د دې هیواد په کنسولګرۍ کې د پراخ فساد او د ویزې ترلاسه کولو لپاره د پیسو ورکولو له کبله په میاشتو په تمه پاتې کیږي. د ننګرهار ولایتي شورا هم دا ستونزه مني، خو په ننګرهار کې د پاکستان کنسولګرۍ بیا ځوابویونو ته حاضره نه شوه. په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزې د اخیستنې لپاره د هیواد کنسولګرۍ مخې ته راټول شوي دي.
هغه کسان چې دلته په لیکه کې ولاړ دي وایي د پراخ فساد او کمیشن کاریو له کبله دوی ته د پاکستان ویزې اخیستل ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په وینا د پراخ لګښت توان نه لري، نو له همدې کبله په میاشتو د ویزې د اخیستنې لپاره تم پاتې کیږي. چې دا کمیشنکاران ډېر دي، دا 50 کسه کمیشنکاران درنه باسي. دا خیر دا وایي چې 1200 ویزې وکړي، 100 ویزې وکړي. په پرون په ځوانانو کې د 80 کسانو کار نه دی شوی، 80 کس خالي کار نه دی شوی. دا اوله کانې کې دا غون مسله چې د پاکستان د کوسن کار دی. چهارشنبه شنبه د زم راځم کار نه کېږي، لیست جوړ که هغه راشي بل لیست هلته خلکو لیکلی یار یو راځي ځان نه لیست لیکي، کله یو لیست مخکې کړي کله بل لیست مخکې کړي. دا مې درېیمه سه شنبه د زم راځم شپې ورځې دلته کوم هېڅ کار نه کېږي. د ننګرهار ولایتي شورا هم د ویزو اخیستونکو د دغې ستونزې پخلی کوي او وایي چې خلک د پاکستانیانو له ناسم چلنده پوزې ته راغلي. غوښتنه مې د مرکزي حکومت نه دا ده چې نور موږ دلته د پاکستان د حکومت د کړنو نه پوزې ته راغلي یاستو. همدومره کار پاتې دی چې موږ ولسونه منسجم کو او بغاوت وکړي د پاکستان په خلاف، ځکه چې هم وخت نا وخت راکټې وهي، هم سیمه خاردار ته وایي، کله زموږ خاوره لاندې کوي. په همدې حال کې د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین په دغه ولایت کې د پاکستان په کنسولګرۍ کې د فساد پخلی کوي. هغه ډول چې دوی باید خلکو ته ویزې ورکړي، خلکو سهولتونه برابر کړي، ډېر موږ راضي نه یو. هیله مندي ده چې په شفاف ډول ویزې ورکول شي. کومې غوښتنې چې دوی په ولایتي کچه کړي دي موږ هغه په امنیتي برخه کې دي که بهر نظم برابرول دي هغه موږ حل کړي دي. له اسو سره په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د کنسولګرۍ د چارواکو د نظر په اخیستلو ونه توانیدو. دغه ستونزه اوسنۍ نه ده، بلکې تر دې دمخه هم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د پاکستان د ویزې د اخیستنې له څرنګوالي شکایتونه کړي. زموږ د دې مهال خبري ټولګه همدومره وله. په همدانو سره مننه. د سبا د هوا حالت به مې هم همکاره وړاندې کړي. ښې شپې ولرئ. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 0.3، مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.8، هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 13.4، جلال آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 22.10، بامیان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10.-3، کندوز اورخ د تودوخې لوړه درجه 14.8، کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 22.11، غزنی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.0، میمنه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 12.4، د بدخشان فیض آباد اورخ د تودوخې لوړه درجه 14.3، اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 23.11، نوی دهلي لمرین د تودوخې لوړه درجه 29.18، تاشکند اورخ د تودوخې لوړه درجه 10.1، دوشنبه اورخ د تودوخې لوړه درجه 14.6، تهران اورخ د تودوخې لوړه درجه 12.9، دوبی لمرین د تودوخې لوړه درجه 15.4، استانبول نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22.11، مسکو اورخ د تودوخې لوړه درجه 9.8، بجنګ لمرین د تودوخې لوړه درجه 22.10، او همداشان اشقابات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 11.0 اټکل شوی.